أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب إما تريني ما يوعدون ويا رب زمان كتخيمات أغازاب دوی سره واده کیږي. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. اے رب زما نو مگر زما په قوم ظالمانو کی. الله خپل پیغمبر ته دعا وکړه. اے پیغمبر ته دا وایه چې الله کته عذاب راولي په دې ظالمانو نو ماتې بوزه ما وساته. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. او يقينا من پا خبره چه او خایو تا غازاب چه واده کو د دوی سره خامخا قادریو. اوس الله پیغمبر ته د شیطانانو د شرونو نه د بچ کېدو طریقه او تدبیر ښیي. شیطانان په دوه قسمه دي، انسي شیطانان چې په انسانانو کې دي او هغه جنی شیطانان چې په پیریانو کې دي. د دوانو نه بچ کېدو طریقه ادفع بالتي هي احسن السيئه. دفع کوه په هغه طریقه چې ښایسته ده بدۍ لره. داسې طریقه وګوره. دا طریقه څه ده چې څوک د سره بد اخلاق استعمالوي، دغه شیطانان دي په انسانانو کې چې بد اخلاق استعمالوي، تا غوسه کوي، په تا باندې د دعوت خرابوي، ته د هغې په بدله کې ښایسته اخلاق استعمالوه. نحن اعلم بما یصفون. من ښه پوه یو په هغه څه چې دوی یې بیانوي. وقل رب اعوذ بك من همزات الشیاطین. او وایه ربه زما پناهي غواړم په تا سره د وسوسو د شیطانانو نه. واعوذ بك رب ان يحضرون. او پناهي غواړم په تا سره رب د دې نه چې حاضر شي دوی ماته. شیطان دا کار کوي که نه چې کله حق بیانېږي نو دا شیطان بیا دوه کاره کوي. یو پرون موږ سره تیر شو په سورة الحج کې. یو شیطان دا کار کوي چې د دې خلکو په زړونو کې وسوسې اچوي څوک چې دا خبره اوري. او دویم دا کار کوي ده ته هم وسوسې ورچوي څوک چې د دعوت بیانوي. او داسې څه طریقه په ده باندې کوي چې دی د هغې سره غوسه شي او د دعوت ګډوډ شي او پرېږدي. نو ځکه الله دلته پیغمبر ته طریقه وښوده چې ته دا وایه. الله وایي دا مشرکان خو ایمان نه راوړي، خو مرګ به راشي او بیا به دوی دا چغې وایي حتی اذا جاء احدهم الموت. دوی به مخالفت کوي تر دې چې کله راشي یو تن د دوی ته مرګ. قال رب ارجعون. وی به ای ربا زما واپس کما لره. لعلی اعمل صالحا فيما تركت. دې دپاره چې زه عمل وکړم نیک په بدله د هغې کې چې پرېښی ما، یعنې په بدل د هغه عمر کې چې ما وروستو پرېښودی دی. هغه عمر خو په غفلت کې تیر شو، نو اوس مې واپس که چې ښه اعمال وکړم. کله هېڅ چېرې واپس دنیا ته نشتې. انها کلمة هو قائلها. یقینا دا یوه خبره ده چې دی ویونکی دی. بس وی دا یوه خبره وده وکړه. ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. او مخې د دوی ته یوه پرده ده تر هغه ورځې پورې چې دوی به دوباره ژوندي کړی شي. د برزخ هغه پرده ده، دوی به ژوند تېروي، د برزخ ژوند د هغه دویم پرې راپاسېدو پورې. د آخرت حالات اوس الله بیانوي. فاذا نفخ في الصور. نو کله چې پوکې وکړی شي په شپېلۍ کې، دویم پوکې. فلا انساب بینهم یومئذ. نو نه به یې نسبونه په منځ د دوی کې به دغه ورځ. ولا يتساءلون. او نه به د یو بل نه تپوسونه کوي. الله په ورځ به نسبونه مسبونه نه چلیږي، نه قومونه، نه فخر او تکبر، او نه به د یو بل نه تپوسونه کوي چې د کوم ځای او د کوم قوم او دا خبرې به هلته نه وي.
فمن ثقلت موازینو بس اغسوک چی درنی شوی تری دا عملونو داغا فاولئک هم المفلحون نو دا کسانم دوی کامیاب دی. ومن خفت موازینو او اغسوک چی سپکشی تلی دا عملونو داغا فاولئک الذین خسروا انفسهم نو دا کسان دی چی تاوانیانی کرل نفسون خپل فی جهنم خالدون پا جهنم کی بامیشی تلفح وجوههم النار سیزی بمخون دوی لراور وهم فیها کالحون او دوی بپاغی کامیشا بد شکلی ادرس به شکلون بدل شی شکلون بوران شی. ألم تكن آياتي تتلى عليكم وبویلشی دویتا اینو آیتون زماچی الوستلی که دل بپتاسو فکنتم بها تکذبون نوی تاسو چاگه بمدروغ جن گنل قالوا ویبدوی ربنا غلبت علينا شقوتنا اے ربا زمنگا غالب شیوا پا منگ باندی بدبختی زمنگا نوری سمنو خوی اللہ بدبختو بس وكنا قوما ضالين او من يقوم قمراهان ربنا اخرجنا منها اي ربا زمنگا وباس من دي ورنا فإن عدنا نكرا وپشو منگا فإنا ظالمون يقينا من بظالمانيو. جهنمین مبارک راځي چې دوی به د مطالبې په درې وختونو کې کوي. یو به دوی ملایکو نه د دعا غواړي، ملایکو ته به وایي چې موږ راوباسئ، او الله ته ووایي چې د عذاب کم کړي په موږ باندې. هغوی به له جواب ورکړي چې بس ځان له دعاګانې غواړئ نو موږ خو څه نشو کولی. بیا به دوی مالک ته آواز وکړي چې خپل رب ته ووایي چې زموږ دا خبره ختمه کړي، دا عذاب ختم کړي یا موږ مړه کړي. هغه به بیا جواب ورکړي چې تاسو همیشه په دې کې. بیا به دوی الله ته ووایي چې الله موږ راوباسه، او که موږ بیا هم راواپس شو دې خپل حال ته او بیا هغه نافرماني مې شروع کړه، بیا خو موږ لوی ظالمان یو. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون الله به وایي کوری شی په دې کې او خبرې مه کوئ ما سره. دلیل دی چې الله به دوی ته په ډېر لوی غضب کړي چې داسې به ورته وایي چې کوری شی لکه سپو ته چې خلک وایي. انه كان فريق من عبادي یقینا ویو ډله د بندګانو زمانه یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا ویل به ای ربا زمنګه ایمان راوړی دی موږ نو بخانه وکړه موږ ته او رحم وکړه په موږ باندې وانت خیر الراحمین او ته غوره د رحم کوونکو نه یې. فاتخذتموهم سخریا بس ونیول تاسو هغوی په ټوغو باندې حتی انسوکم ذکري تر دې چې هېرې کو تاسو نه یادول زما وکنتم منهم تضحکون او وی تاسو چې په هغوی پورې مو خندل. الله ورته مؤمنانو په دنیا کې دا خبرې کولې چې الله موږ وبخښه په موږ رحم وکړه موږ ایمان راوړی، تاسو په هغو پورې مسخرې کولې ټوغې به هم کولې او دومره ورننوتې په دغه ټوغو کې او په دغه مسخرو کې چې هغه دین د نه زما هېر شو، هغه ذکر د نه د الله هېر شو. نو بیا واورئ اني جزیتهم اليوم بما صبروا یقینا ما بدله ورکړه دوی ته نن ورځ په دې وجه چې صبر کړی دی دوی انهم هم الفائزون یقینا خاصم دوی کامیاب دي. دغه مؤمنان صبر کړی ستاسو په دې مسخرو په دې ټوغو په مشکلاتو په تکلیفونو الله په دغه ورځ کامیاب کړو. قال كم لبثتم في الارض عدد سنين وبوی الله څومره وخت تېر کړی تاسو په ځمکه کې په شمار د کلونو سره. هسې دغه ژوند وي څومره چې تاسو په هغې کې دومره جور ورننوتئ چې آخرت هم هېر کړو نن هم دا حال دی. څومره ورځې هغه قالوا ویبا لبثنا یوما او بعض یوم
تیره کړې ده موږ یو ورځ یا بعض ورځ. الله اکبر. هغه لوی ژوند چې دوی ته ډېر لوی ښکارېدو هغه به ورته بیا ورځ او نیمه ورځ ښکاري. تکلیف به پرې ډېر نو بیا به دا ووایي فاسأل العادین، بس تپوس وکړه د شمار کوونکو نه. قال وبه وی الله ان لبثتم الا قلیلا، تاسو وخت نه دی تېر کړی مګر لږ. لو انکم کنتم تعلمون، کچېرې تاسو پوهېدې. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ای بس ګمان کوئ تاسو چې یقینا پیدا کړي یې موږ تاسو بې فایدې. وانکم الینا لا ترجعون، او یقینا تاسو به زموږ طرف ته نشئ راګرځېدې. ستاسو دا مطلب د الله وي چې دا دنیا ما بې فایدې پیدا کړې ده او ما ته به واپس نه راګرځي؟ نه. فتعالى الله الملك الحق، نو اوچت الله چې باچا دی حق دی. لا اله الا هو، نشتی اقدار د بندګۍ سوا د هغه نه. رب العرش الكريم، رب دی د عرش عزتمن. ومن يدعو مع الله الها آخر، او څوک چې رابلي د الله سره مددګار بل. لا برهان له به، نشتی دلیل دلره په هغې باندې. په دې څه دلیل دی؟ په شرک باندې دلیل کوم ځای کې دی؟ فإنما حسابه عند ربي، بس یقینا حساب د رب د سره دی. انه لا يفلح الكافرون، یقینا نشي کامیابی دی کافران. وقل رب اغفر وارحم، او ای رب زما بخانو کې ما ته ورحمك بما وانت خير الراحمين، او تغورا د رحم کوونکو نه. یا وقل رب اغفر وارحم، وای رب زما بخانو کې او رحم کې. وانت خير الراحمين، او تغورا د رحم کوونکو نه.